یوه ورځ یو مار یوه چرګه وچیچله. چرګې چې احساس کاوه زهر یې ټول تن ته خورېږي، پښه یې راکش کړه او د چرګانو کوټې ته ورغله چې هلته آرام وکړي. خو نورو چرګانو ورته وویل: لاړه شه خورې، که دلته پاتې شې موږ به هم په زهرو ککړ کړې. چرګې ډېرې زارۍ ورته وکړې، خو هیچا یې غږ وانه لوېده. د مار چیچل دومره دردناک نه و لکه د خپلو لخوا پرېښودل. هغه وخت چې دې تر ټولو زیات دوی ته اړتیا لرله. نو چرګه لاړه، تبه یې درلوده، یوه پښه یې ماته وه، ساړه یې ډېر کېدو او امیدونه یې هم کم. هر ګام سره یې یوه اوښکه تویوله. چرګانو ورته کتل تر څو له سترګو پناه شوه. ځینو وویل: پرېږدئ، هلته به مړه شي. وخت تېر شو. یو وخت وروسته یو مارغه د چرګانو کوټې ته راغی او ویې ویل: ستاسو خور ژوندۍ ده، هلته لرې د غرونو لاندې په یو غار کې اوسیږي. هغه ښه شوې، خو یوه پښه یې له لاسه ورکړې ده. خوراک ورته سخت پیدا کېږي او ستاسو مرستې ته اړتیا لري. چرګانو چوپتیا غوره کړه. بیا یوه وویل: زه نشم تلی، هګۍ مې ایښې ده. بل یې وویل: زه چرګوړي لرم، بې ما نه نشي کېدی. بل وویل: زه د غنمو پسې ځم، بیکاره خو نه یم. او دا ډول یو په بل پسې ټولو انکار وکړ. مارغه بیرته یوازې غار ته ولاړ. بیا هم وخت تېر شو. هماغه مارغه یو ځل بیا راغی، خو دا ځل یې د خوښۍ نه د غم خبر راوړ. ستاسو خور مړه شوه. یوازې بېوسه د غار په یوه کونج کې یې ساه ورکړه. نه څوک ورسره و، نه څوک چې دفن یې کړي او نه څوک چې پرې وژاړي. چرګانو یو بل ته وکتل، پر زړونو یې د خفګان څپې راغلې. هګۍ ورکول یې بند شول. چرګوړي پاتې شول. د خوراک لټون پرېښودل شو. ټولو له ځانه وپوښتل: ولې مخکې لاړو نه؟ په بېله دې چې فاصلې یا سختۍ وشماري، ټول د غار خواته روان شول. ټولو ژړل، ملامته وو، خو ناوخته وه. چې غار ته ورسېدل، چرګه نه وه. یوازې یو لیک پروت و او په لیک کې لیکل شوي وو: په ژوند کې ډېر خلک ستا د مرستې لپاره یو قدم نه پورته کوي، خو چې کله مړ شولې ښخولو ته دې د کلیو کلیو نه خلک راځي او د جنازې ډېرې اوښکې د مینې نه بلکې د پښیمانۍ نه تویوي.